اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حیات الصحابه کې یو واقعه ده. حضرت حارثه ابن نعمان رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی. هغه څه وخت بعد د هغه نظر لاړو او په سترګو باندې چې کوم دی نابینا شو، نو هغه کور کې ځان دپاره د مانځه یو ځای جوړ کړی و. هلته به یې لمونځ نوافل ادا کول او ورسره به یو ټوکری پرته وه، هغې کې به پیسې وي، روپۍ وي. د هغه وخت سره اشرفی درهم به و پکې. نو چې کله به فقیر او مسکین ور وټکولو، نو د خپل د هغه مانځه د ځای نه تر دروازې پورې یو پړی بوتلی و، هغه یې تړلی و. نو دته به چې پته ولګېده چې فقیر او مسکین سوالګر یې دروازې له رالو، نو ده به د هغه ټوکری نه پیسې راواخېستې او د هغه پړي په سهاره باندې به هغه پړی به یې ونیو او دروازې له به یې چې کوم دی ځان ورسولو او په خپل لاس سره به یې هغه پیسې اشرفی درهم هغه به یې فقیر مسکین له ورکړه. نو د کور افراد ورته ویلې خپلو بچو چې ته دا دومره لوی تکلیف کې نابینه یې، دومره په تکلیف سره چې ځان ته دې پړی تړلی دی، ته ورځې فقیر مسکین، نو دا پیسې مونږ له راکوه، دا پیسې به له مونږ ورکوو، ته نیت خالي د صدقې کوه، الله پاک به تعالی د دې اجر ثواب درکوي. خو نه، حارثه ابن نعمان رضی الله عنه به ورته وفرمیل چې ما په خپله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث مبارک اورېدلی دی چې په خپل لاس سره صدقه ورکول مسکین فقیر ته دا انسان د بد مرګ نه بچ کوي. دې نه علاوه صدقه چې کومه ده، عامه صدقه، که په دې طریقې سره او که به یو سړی مطلب یې په سترګو باندې بینام دی خو په خپل لاس سره چې کوم دی صدقه ورکوي فقیر او مسکین ته، نو الله رب العالمین د بد مرګ نه بچ کوي. د بد مرګ نه معنا دا چې الله تعالی دته داسې د ګناه په ټایم کې یا د نافرمانۍ په ټایم کې یا داسې په بدې طریقې سره چې کوم دی یعنې مرګ نه ورکوي چې لکه عام طور سره خلک د هغې نه نفرت ورکوي. دته په ښایسته طریقې سره مرګ راځي چې د ده وجود هم صحیح سلامت وي او دغه رنګې په تابعدارۍ کې او په یو نیک عمل کې الله پاک دته یعنې مرګ ورنصیب کړي. دغه رنګې حدیث مبارک دی. حضرت انس رضی الله عنه غالبا روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه تدفئ غضب ربه وتدفع میتة السوء. صدقه چې کوم دی دا د پروردګار غصه سړی او سړی انسان یعنې مسلمان دا د بد مرګ نه بچ کوي. نو زما عزتمندو صدقه معمولی عمل نه دی. په خپل لاس سره فقیر ته مسکین ته فقیر ته صدقه ورکول دا انسان چې کوم دی د بد مرګ نه ساتي. الله دې موږ او تاسو ټول د بد مرګ نه وساتي او الله دې موږ ته مرګ خو به راځي، هر انسان ته به راځي، خو دا د الله تعالی نه دعا کوي چې الله موږ ته په ښه طریقې سره په عبادت کې یعنې مرګ راولي. قرآن پاک کې راځي که نه فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو مه مرئ مګر په داسې حالت کې تاسو مسلمانان یې، تاسو د الله تعالی تابعدار یې. په تابعدارۍ کې دا نیک عمله او بد خوش قسمته خلک چې د مانځه په صورت کې په یو نیک عمل کې لګیا وي، درس قرآن کې لګیا وي، په مانځه کې لګیا وي یا په یو خیر ښېګڼې کار کې لګیا وي او دلته چې کوم دی مرګ راشي. الله دې موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق رانصیب.